کتاب لیکي چې یو زلمی د دجلې په غاړه باندې ناست دی او دس کوي، د په دریاب کې یو مڼه روانه وه، مڼه او د ماسپښین د مونځ دپاره اودس کوي، اوږی دی، روټۍ نه ده خوړلي، مڼه یې ونیوله، خیال یې نه ویم خوړه، مڼه یې وخوړه، رستو خفه دی چې الله اکبر، کیدای شي دا د غلا مڼه د رشوت دي، نو خوله کې یې ګوته ورکړه چې دا مڼه مې خوړلې چې دا راوغورځېږي، وس کوي مڼه نه راوځي، الټۍ ورته نه راځي. په دې زلمي کې خوف خدا ډېر زیات او د حلال خورۍ جذبه وه. یاره راځه د دریاب په غاړه باندې به روان شم، نو چېرته خو به د مڼو باغ وي، نو د هغې مالک نه به اجازت والم. 8 میله وی لاړو، کتاب وایي 8 میله مخکې د مڼو یو باغ دی، ونې د مڼو نه بلکل ډکې دي او د دریاب د پاسه داسې خرانګې دي. د دې یقین راغی چې همدا د دغې باغ مڼه ده. هغې نه چاپېره دیوالو ډېر لوی باغ و. یو شپږکي نه تپوس کوي چې د باغ لاره کومه ده، داسې به لاړ شو، نو هلته یې دروازه ده. لاړو دروازه باندې وردن نه شو، نوکرانو پکې کار کولو، مزدورانو هغې نه یې تپوس وکړو چې من راعي البستان، د دې باغ مالک څوک دی؟ هغه سپین ږیری چې د ونې لاندې ناست دی. ځوان پې سلام واچوله، السلام علیکم ورحمت الله. بابا ورته وایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته، اهلا وسهلا ویا مرحبا بكم. او بیا ورته وایي چې ماذا جاء بک یا فتى الى بستاننا، ځوانه دې باغ ته کومې خبرې راوستې؟ نو دی ورسره روغونده کېناست. ای کاکا د ډېر لرې دی نه راغلم، پلانکي ځای کې مې د دجلې په دې اوبو اودس کولو یو مڼه را روانه وه او زه وږی وم، ما هغه وخوړه، وروستو پرې نادمه شوم چې دا د غلا نه وي، د رشوت نه وي. را روان شوم، نو ستا دې باغ ته راورسېدم، ډېر لرې نه راغلی. کاکا دا مڼه ستا د باغ معلومېږي، ما ته وبخه. بابا وی بچیا خبره خو دې بلکل ټیک ده، زما د دې باغ نه ما سوا د ترکو سرحداتو پورې ورشه، د دجلې په غاړه باندې بله داسې د مڼو باغ نشته، دا زما د باغ مڼه ده. او واقع تا ډېر تکلیف کړی دی، خو یو خبره ده، که زما د لور سره نکاح کې نو مڼه درته هلته هله بخم، خو زما لور په سترګو ړنده ده، په غوږونو کړه ده او په ژبه ګونګۍ ده. دا 3 خبرې پکې دي. ځوان انتهایی پریشانه شو چې یک خدایا، یک نشد دو شد، زه د یو خبرې دپاره راغلی په بل مصیبت پیړی. د یو سړي خدا تمنایي چې خدای ما ته ښکلې بیبي راکړي چې خشته خبرې کوي، ښې سترګې وي. حیرانه دی بابا ما ته به لږ مهلت رانه کړي. په باغ کې کېناستو او تفکر او تدبر کوي چې یاره تمام عمر به زه د دغې ښځې خدمت کومه. صم بکم عمي، که دې 3 واړو خبرو کې یو مې سترګې روغې نو بیا هم لا څه خبره ده، یا په غوږونو اوري بیا هم لا څه خبره ده. دا خو د غوښې یو لویه بوساړه به وي، خوراک هم ورته ورکوه، خدمت هم کوه، لیکن تقوا یې دومره زیاته وه چې خیر دی دا د دنیا 80 کاله به تېر شي، خو د یو بیبي خدمت به وکړم که نه. بابا ما ته منظوره ده. بابا ډېر خوشحاله شو او د واده انتظام وشو، خپلوانو ته وایي چې ما لور یو زلمي ته ورکړې ده. خیر اوږدې کیسې دي. د شپې نه ده ته بهترین کور ورکړی چې دا ستا کور دی، ښه دا ستا کور دی، او جامې هم ورته ورکړې، او د واده تمام انتظام هغې مشر سپین ږیري وکړو، او دی په هغه کمره کې ناست دی، د نفلو نیت یې تړلی، واستعینوا بالصبر والصلاة، د الله نه مدد طلب کوي په صبر او په مونځ. هلته مشرانو ښځو ناوې راوسته، طریقه ده چې ناوې نیکې بیبیانې د لاس نه ونیسي او دعا هم ورته کوي چې خدای پاک دې ستا او ستا د خاوند په منځ کې مینه او محبت پیدا کړي. ام المؤمنین هم وایي چې زه هم باقاعده مشرانو ښځو راوستم د رسول الله مبارک هغې محل او کمرې ته. هغه بیا لاړې شي چې دا د کور دی او دا وردن نه شه، چې هغه وګوره د خپلې ناوې ته سر خو راته ویلي چې ویې کتل نو د سترګې
د ښځې سترګې بالکل روغې وي او حسینه او جمیله وه. ده لږ په غور ورته وکتل چې یاره دا سترګې ړندې دي او کاسې ماته روغې ښکاري. یقین راغی چې دا سترګې خو یې روغې دي، نو یکدم نظر یې بل ته ورسوه، په چغو چغو یې وژړل، په ژړا شو. ناوي دروازه کې دغسې ولاړه ده چې عجیبه خاوند راته پلار وکتو، زما په لیدو لګیا دی جاړي. خاوندان خو من غټېږي چې ناوي وګوري. داسې لاړه پلار ته چې چا ته دې واده کړي یم. چې راغلی دی په چغو چغو جاړي، سخرې شا طرف ته ولاړ دی، په موټي ورته لاس کېښو چې ولې جاړي. دی غږ نه کوي، وایي نه ډېره یو اجنبیې ته مې وکتل، دروازه کې کشاره شو، نو ما یې جوړه زما ناوي ده. اما چې غور وکړو نو هغه بله وه، وایي د خدای انصافداره دغه ستا بیبي ده. نو د 2 رکعاتو نفل نیت یې وتړلو چې الله اکبر، زما بیبي خو ډېر حسین او جمیل. بابا ورته وایي ځوانه ته چې کله راغلې او په ما سلام واچولو، ستا تندي ته ما وکتل نو خوشحاله شوم چې په تندي کې دې د تقوا او د طهارت نښې وي. او بیا چې دې لالدام ووایي چې زه د 8 میلیونه راغلی یم د یو مڼې د بښنې دپاره، ما پړو خوړه چې خدای زما دعاګانې قبولې کړي دي. زه پوه شم چې مولا زما دعا قبوله کړې ده. زما لور تهجد ګزاره ده، د قرآن پاک حافظه ده، بلا حدیثونه یاد دي، د فقه کتابونه ویلي دي، او همیشه نفلي روجې وي. ما به دا دعا کوله چې خدایا زما د لور مطابق خدای ما ته زوم راکړي چې زما د لور په شانې چې ترالو نو ما وی دعا خدای قبوله کړې ده. ځوانه دا ما نه ډېرو لوی لوی خلکو غوښتې ده، خو ما دا نه ده ورکړې. وی کاکا تا چې وی ړنده ده او کڼه ده او ګونګۍ ده، نو ما خو درته رښتیا ویلي دي. د ړندې مطلب دا دی چې زما لور په خپلو سترګو باندې د مور او پلار او د رونو خویندو نه ما سوا بل چا ته نه دي کتلي. دې د ماما زوی ته او د تره زوی ته هم نه دي کتلي. مسله ده د ماما د زوی او د تره د زوی نه به هم ستر کې. کڼه دا معنا چې د اجنبي آواز نه دی اورېدلی او نه په ژبه باندې چا سره چې کوم نه خبرې کړي، ما دا مطلب و. بهرحال ناوي ته پلار ورغی چې دا ورشه، هغه پوه نو او هغه هم راځي او په مسله باندې ودرېږي. مسله ده چې واده کړی به باوضو او په اودس کې وي، او ناوي ته هم پکار ده چې هغه دې په اودس کې وي. اکثر علما وایي چې طالبانو ته هم پکار ده چې په اودس کې وزېږي، ځکه الوضوء و صلاح المؤمن. نو بیبي هم په مسله ودرېده او 2 رکعات یې وکړل، او بیا زوج او زوجه خپله کې خبرې کوي. ځوان چې ورته یو آیت وایي، بیبي ورته 2 آیتونه نور مخکې تیر کړي. که دی د رسول الله یو حدیث بیانوي، نو هغه د هغې هم معنا نور حدیث ورته بیانوي. د دې زوج او زوجې نه امام ابو حنیفه پیدا شوی دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چې الله تعالی د علم دومره لویه مرتبه ورکړې ده، د دغه زلمي او د دې بیبي برکت دی. وانت ډېر مې یادېږي په ارمان مدینه ده د جانان